نجیب الله شینواری سپیکس نه د پاکستان او نیدرلند ترمنځ لوبې نه مخکې د زیمبابوې او بنگلادیش ترمنځ لوبه ده. پاکستان خپله لوبه ګټل خو ورتاسې مهم دي درې واړه، مګر پاکستانیانو تاسې ته دوه پکار ده چا دپاره. ګوره کرکټ ټیکنیکل لوبه ده، مګر کله کله داسې سچویشنونه راځي په نړیوال جام کې چې ته به اوس دغه ته بنگلادیش ته دعا کوي چې زیمبابوې بیټ کی. چې دا خو یو شو، یو بله هندوستان ته به اوس دعا کوي. نو هغه کسان بعضې ګوره موږ یو نفرت پال که نه، نفرت پال هم دې ته چې بس نن هغه چې د هندوستان نه څوک سخت نفرت کوي بې ځایه، نو هغوی به هم نن دعا کوي چې هندوستان یې وګټي، ساوت افریقا بیټ کی، چې پاکستان چانس جوړ شي. نو لیټ سی، زما په نظر باندې بنگلادیش ټیم چې دی د بنگلادیش د زیمبابوې ټیم نه سره ایکولی ښه برابر دی. سکندر رضا موږ مخکې پاکستان دغه کې ویلو مهم پلیر دی چې پورته کي، او همدغسې په نن لوبه کې هم. مګر انشاءالله لیټ سی، زما په نظر بنگلادیش لیټس گو. بیا نیکسټ گیم پاکستان او نیدرلینډ دی. پاکستان ټیم دپاره خپل ټیم سیټ اپ کول ډیر مهم دی. حیدر علي وباسا او فخر زمان انکا. فخر زمان چې ان سی اوپننګ ته واچوه چې تا سره یو اټاکینګ اوپنري او بس ګوره حیدر علي هم سکور نشي کولی، ورته فریلانس څنګه د خوښۍ دغه ته فخر زمان صاحب ته چې لوبه کوه. ون ډاون دی، ورپسې شان مسعود شي، نمبر 4 دی بابر اعظم شي، ځکه چې بابر اعظم په نمبر 4 کې نو دا 5 6 7 چې هر څوک راځي دا به ښه ډاډی، ځکه یو سټیبل کس تا سره په دې پوزیشن کې دی چې دا گیم کیری کی. د استرالیا پیچونه هر څه بدل دي، نور ځای کې به 200 کول غوښتو، دلته چې 150 هم وکړي پلس مطلب گیم موست اف د ټایم ستا په لاس کې. نو دغه د پاکستان بابر اعظم نمبر 4 زما په نظر باندې به شي که دا کار یې ونه که او دوی هماغه چې این کرم که بین کرم او دا پټی به شین کرم هغه کار یې شروع که او بابر اعظم او رضوان هماغسې اوپننګ او دغه ته ځي، نو نیدرلینډ خلاف خو به تاسې یو څه دغه وکئ، مګر دا ټیم چې دی بیا زما په نظر باندې دغه کیدی نشي، مخکې تللی نشي. امپروومنټ په کار دی یو څه، او چې امپروومنټ ونه کړي کار دی خرابېږي. ساوت افریقا وسیز انډیا خلک یې هندوستان چې دی دا به یې ور باندې بیلي، ساوت افریقا باندې هندوستان یې په افغانستان میچ نه بیلي. ایشیا کپ کې چیز ضرورت ورته نه و چې زموږ دوست هم دی، نو په ساوت افریقا به یې خاورې وبیلي چې خپله هم کار خرابېږي، کیدی شي پاتې شي. نو دا شی په کرکټ کې نه. لیټ سی، هندوستان به انشاءالله وګټي. بیا به ګورو حارث رؤف خفه دی، خفه کېږې ما، چانس تا، ګبرانا نہیں.